میټا ډیټا موږ سره اصل ډیټا نه ده. میټا ډیټا کې موږ دا وایو چې دا د بل ډیټا یا د اصل ډیټا په اړه معلومات چې هغې مشخصات موږ ته وښیي چې دا ډیټا څه لپاره استفاده کیږي، یا کوم چې it is used to describe the properties and characteristics of some other data. اصل کې دا ډیټا داسې یو مثال لري میټا ډیټا چې هغه موږ ته اصل ډیټا د هغې مشخصات راښیي چې دا ډیټا په دغه څه لپاره ده، یا دا ټیبل په دې شکل جوړ شوی یا په دې کې دغه ډیټا به سټور کیږي. یا که زه یو ساده مثال ووایم، که موږ تاسو یو ډیولپر دی، پروګرامر دی، هغه کوډینګ کوي، هغې سره مخکې ده ځان ته کامنټس ولیکل. دا کامنټس خو اصل کې په پروګرامینګ یا په ډیولپمنټ کې کوم رول نه لري، خو هغه یوزر یا بل ډیولپر یا پروګرامر پوهوي چې دغه فنکشن یا دغه کوډ ما د دې په خاطر کړی. نو زه ویلی شم چې هغه کامنټس هم داسې یو څه دی لکه میټا ډیټا غوندې، ځکه اصل ډیټا خو نه ده، خو زموږ اصل ډیټا موږ ته دغه کوي، هغه راښایي. همداسې که ووایم چې میټا ډیټا ډسکرایب کوي د هغې سایز، د هغې فارمات، د هغې نور مشخصات د اصل ډیټا. یا که ووایو چې د ډیټابیس کې چې کوم ډیټا موږ سټور کوو د هغې هغه رولز ریګولیشن یا کوم محدودیتونه چې پرې وضع کېږي هغه موږ ته راښایي. بل میټا ډیټا ډیټابیس ډیزاینر ته دا اجازت ورکوي چې هغه د اصل ډیټا مفهوم باندې خلک پوه کړي، چې اصل مفهوم یې څه دی، خلکو ته دا واضح کړي. که دغه دوه ټیبلو ته ځیر شو، لاندې چې دا کوم کوچنی ټیبل ښکاري بیخ کې، چې هغې کې رول نمبر، نیم، اډرس، ایمیل او فون دا کالمز پکې دي، دوه کسان دي یا دوه ریکارډه دي، صحیح ده. نو دغه موږ سره اصل ډیټا ده. خو که بره دا غټ دا لوی ټیبل وګورئ، هغه داسې یو ټیبل دی چې دغه لاندې ټیبل موږ تاسو ته ډسکرایب کوي، د دې په اړه معلومات راکوي. هغې کې وایي چې دې کې څو فیلډز دي، په دې کې 5 فیلډز دي. هر یو ډیټا ټایپ راته ښایي چې رول نمبر به مې انټیجر وي، نیم به مې الفابیټک وي، اډرس به مې الفانومیریک وي، ایمیل به مې الفانومیریک وي، فون به مې الفانومیریک وي، ځکه هغې کې دا خو نومیریک وي، خو یو هایپن پکې راځي، موږ اخر سر کې به یې لیکلي. لینت به یې څومره وي، مثلا زه کولی شم چې رول نمبر 3 نه زیات، یعنې تر 100 پورې شاګردان یو سن کې 100 نه زیات نه غواړم، نو 0 نه واخله تر 100 پورې 3 لینت مې ورکړی. که چېرته زیات وي، 200 وي، 300 وي، بیا موږ مجبور چې لینت یې 4 کړو. د نیم لینت چې کوم دی 50 به وي مثلا. همداسې موږ لینت ورکړی، ډسکرپشن مې ورکړی، اخر کې موږ کنسټرینټس یا اصول هم پې لګولي. اصول کې مو ویلي چې نیم فرض وکړه 50 کرکټره نه زیاتېدلی نه شي، یا چې کوم ایمیل دی زموږ هغې کې @_ او ډاټ پکې حتمي دي، یا کوم چې ټلیفون نمبر دی 0 نه واخله تر 9 پورې، او هایپن چې کوم دی دغه دوه شیانونه پکې الاوډ دي، دې نه اضافي پکې څه الاوډ نه دي. نو زموږ اصلي ټیبل دا کوچنی او دا بره لوی ټیبل چې دی هغه موږ ته ډسکرایب کوي، هغه موږ ته د هغې په اړه معلومات راکوي. نو موږ وایو چې دا بره ټیبل ما سره میټا ډیټا ده، او لاندې چې کوم دی هغه ډیټابیس کې اصل ډیټا ده چې کومه موږ سټور کوو. بل یو نوی مهم شی هغه ته فایل پروسسینګ سیسټم وایي، چې موږ څنګه یو فایل پروسس کوو، هغه کوم سیسټم دی. تاسو اول تعریف وګورئ، دا د فایل تعریف دی. موږ سره د ریکارډز collection چې کوم دی، collection of records or documents dealing with one organization، د یو شخص په اړه معلومات، د یوې ادارې په اړه معلومات، د یوې ایریا په اړه یا د یوې منطقې په اړه معلومات، د یو مضمون په اړه معلومات، که دغه زه په یو فایل کې سټور کړم، یا په یو کاغذ کې سټور کړم، یا په یو کمپیوټري سیسټم کې، دا ما سره یو فایل دی، صحیح ده. خو دویم تعریف یې ما سره collection of application programs that perform services for the end user such as production of report is called file processing system. دویم تعریف یې ما سره د فایل نه دی، دې کې زه وایم چې collection of application programs د application program collection دی. دا ما سره بیا یو خاص کار لپاره چې زه استفاده کوم، زه یو ریپورټ پې جوړوم، زه په یو بل څه جوړوم، نو بیا وایم چې دا ما سره اوس فایل پروسسینګ سیسټم دی. په عمومي توګه دا چې کوم منیج کېږي ډي پي یا ډیټا پروسسینګ سټپ واسطه باندې فایل پروسسینګ سیسټم منیج کېږي، او دا په یو پروګرامینګ لینګویج کې موږ اکثره وختونو کې جوړو، یا په جاوا کې، یا په C# یا پایتون یا بل یو پروګرامینګ لینګویج کې موږ جوړو. او هر پروګرام چې کوم دی منیج کوي د هغې خپله ډیټا. نو موږ په فایل کې موږ ډیټا سټور کوو، کله چې فایلونه موږ سره یو ځای کې منظموو، بیا هغې ته موږ فایل پروسسینګ سیسټم وایو، ځکه د فایلونو دغه د فایلونو تنظیم دی.